السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښه ورځ به مو پیل کړې او د صحت په کالیو کې به نغښتي یاست. نن ورځ د پکسل اپ دریم ویډیو ته راځو. په دې کې نن غواړو چې څنګه وکولی شو یو عکس ته دغه سټیکرونه لکه بیرغ، ساله، نور شیان، موټر دغه اضافه کړو. د دې لپاره موږ پکسل اپ کې هم مخکې له مخکې جوړ شوي سټیکرونه لرو چې موږ په هغې کې ساله هم لرو، لوګو هم لرو او موټر نور شیان هم لرو، بیرغ دا شیان لرو چې تاسو یې کولی شئ هغه یوه پکچر ته اضافه کړئ لکه څرنګه چې فوټوشاپ کې کېږي، دلته په اسانۍ سره کولی شئ. نو راځو چې څنګه یې کولی شو. لومړی به تاسو راشئ پکسل اپ ته. پکسل اپ کې به دلته راشئ دغه د عکسو پکچرز ته او بیا به فرام ګیلري په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو عکس انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دلته یو عکس انتخابومه. دا عکس کله مې دا عکس انتخاب کړ، تاسو به دا عکس انتخاب کړئ. بیا به دلته راشئ دلته سیټینګ ته. سیټینګ د سیټینګ برخه کې به تاسو په سټیکرز د پر سر کې سټیکر دی، په دې سټیکر باندې به کلیک وکړئ. تاسو چې کله په سټیکر باندې کلیک وکړئ دلته لاندې وینئ مختلف سټیکرونه دي، سټیکر پلس دی، ایموجي دی او سټیکرز دي. دلته په اوله برخه کې تاسو مختلف سټیکر وینئ. مثلا زه اوس راځم یو د موټر سټیکر را اخلم. مثلا دا د موټر سټیکر را اخلم. موټر مثلا دا د موټر سټیکر مې را واخیسته. یو بل سټیکر هم را اخلم. مثلا بل مې د سارا سټیکر را واخیسته. تاسو دلته سایز غټولی او کمولی هم شئ. او دارنګه یو بل سټیکر چې بیرغ دی هغه هم را اخلم. نو له دې ځایه تاسو کولی شئ چې یو سټیکر را واخلئ او که څنګه غواړئ چې کوم بل عکس ورسره را واخلئ نو کوم بل عکس هم را اخیستی شئ. دلته چې هر یو عکس ستاسو خوښ وي هغه ورته را واخلئ. مثلا دا عکس ورته را اخلئ، دا به اوپن کړئ. دغه هم انتخابولی شئ، کټ یې کړئ چې کومه برخه یې تاسو ورته را اخلئ. مثلا غواړئ چې دې څنګ کې دغه عکس هم موجود وي نو دا هم را اخیستی شئ. دا عکس دلته ځای په ځای کولی شئ او کولی شئ چې دغه عکس ډیلیټ هم کړئ او سلیکټ یې کړئ، بل یو هم سلیکټ کړئ له دې ځایه. او کولی شئ دا عکس کرپ هم کړئ. کرپ پرې کړئ چې کومه برخه یې تاسو کټ کوئ هغه برخه. او کاپي کولی شئ دا عکس نه کاپي هم واخلئ، دویمه کاپي چې چېرته یې اخلئ له دې ځایه. او فرنټ دا معنی لکه دا یو عکس دی، دا د موټر یې شاته دی. نو کله چې دا موټر انتخاب کړئ نو دلته به وایي چې ټو فرنټ د موټر دې مخ ته راشي د دې عکس. او بل دی بیک، د موټر د دې عکس شاته راشي د دې عکس. نو تاسو به بیک باندې کلیک وکړئ، بیک، او بیا فرنټ عکس دې مخ ته راشي او عکس دې شاته لاړ شي، ټو بیک شاته دې لاړ شي او د موټر مخ ته دې راشي. په دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ. پوزیشن کې تاسو راځئ، عکس ته پوزیشن انتخابولی شئ، څنګ ته دې څومره ځي، ډېر دې ځي، لاس پکسله دې ځي او پورته لاندې. دلته به اول تاسو پکسل ورته اضافه کړئ او بیا به پوزیشن انتخاب کړئ. ریلیټیو پوزیشن هم همدارنګه رایټ، لیفت او سینټر، دا ډول ډاون، اپ، ډاون او همدارنګه پورته ښکته. په دې ایرو کې سره تاسو کولی شئ چې د عکس ته حرکت ورکړئ. په دې سره هم کولی شئ د عکس سایز، ویډ، پراختیا یې څومره اضافه کړئ یا کوچنی کړئ. او لاندې کولی شئ هایت، لوړوالی یې دواړه حرکت کوي دې سره. نو د دې نه به راشئ کلر ته. تاسو کلر هم انتخابولی شئ د عکس ته، رنګ هم ورکولی شئ. تاسو دلته وینئ هر رقم رنګ چې ورکوي. نو ټکسچر هم انتخابولی شئ ورته. نو دا وه چې څنګه کولی شو
یو عکس ته موټر راوړو، سالا پیکا هم راوړو یا بیرغ هم اضافه کړو، یو بل عکس هم ورسره اضافه کړو.